د امام بخاری دا کتاب دا یو عظیم کتاب دی د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب دا دی نو د دې کتاب سره موږ د الله د رضا دپاره ډېر محبت کوو او دا خبره د دې دپاره بیانومه چې پرون مې د یو براینام مولا بیان اورېدو چې نه د شکل نه مولا او نه د علم نه مولا نو هغه یو مسله بیانوله مشهور دی په دې حدیثونو په انکار باندې نو هغه دا مسله بیانوله وایي دې مسله باندې دلیل دی په صحیح بخاري کې اگر که خلکو له لویه مرتبه ورکړې ده خو ټولې خبرې پکې صحیح نه دي نو ما دا خبره کوله چې د ده په شان جاهلان که دا خپله پوزه ککړه کړي او په ځمکه یې راکاږي که نه بیا هم د امام بخاري رحمه الله سره او د هغه د کتاب سره زموږ محبت دی د امت لویو علماو په دې اتفاق دی د پخوانو او د وسنو چې د الله د کتاب نه بعد د صحیح کتاب نه که چېرته یو جاهل راپاسي یو ملا ګوټی راپاسي او بله څه طریقو ته نه میلاویږي چې ځان مشهور کي او بله څه طریقو ته نه میلاویږي د دین د کمزوري کولو نو بیا په امام بخاري باندې ورځي او دا مشهوره خبره ده چې کم طرف ته غشي ډېر رواني نو پوه شي چې دا سړی د کمالي او خلک هغه ونه ولي چې هغه میوهداري امام بخاري رحمه الله باندې دا اعتراضات او د ده په دې کتاب کې د شکونه خلکو ته را پیدا کول دا نن سبا یو فتنې ته جوړه شوې او الحمدلله موږ یو کال د امام بخاري رحمه الله د دې کتاب مختصر دورم کړی وه 2 میاشتې هغه دورې هغه ابتدایي درسونه واورئ چې څومره خلک کوم په امام بخاري باندې اعتراضات کوي د هغوی د اعتراضاتو جوابات پای کې شوي دي بتوفیق الله نو امام بخاري هغه انسان دی چې زموږ ماشومانان ورسره محبت کوي پرېږده مشران زموږ زنانه ورسره محبت کوي او د ده دا کتاب هغه کتاب دی چې زړه م غواړي چې ټول عمر لم دې سینې سره نیولی جوړ زمونږ د دې پاڼو سره محبت نه دی نه د ګتې سره محبت دی زمونږ محبت هغه خبرو سره دی چې امام بخاري دې کې را جمع کړي دي او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دي یعنې که یو سړی دا وایي چې تاسو امام بخاري نه غټ سړی جوړ کړی دی او دا دی او دا لکه امام بخاري په دې کتاب کې سره وړي دي وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې الله چې هغه له دا مقام ورکړی دې ته راسه ورکړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو خدمت یې کړی چې سړی ځان مشهورول غواړي او عزت غواړي او رالګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې جرح کوي او خلک د پیغمبر په خبرو شکیان کوي دته عزت ته کم ځای نه میلاو شي دی خو د ذلت په دروازه باندې ولاړ دی امام بخاري رحمه الله زه چې د ده په باره کې دا ټکې واورم که نه نو په دې جسم مې دا ویښته ودرېږي والله چې دا بعض محدثین پخواني وسني نه یم پخواني او د هغه هم عصر هغوی به ویوي امام الدنیا فی الحدیث او امیر المؤمنین فی الحدیث په حدیثونو کې امیر المؤمنین څومره عظیم انسان و چې ده ته دا ویلی کېږي امیر المؤمنین فی الحدیث بعض علماو ته وایي جبل الحفظ د حدیثونو د یادولو غر د دومره عظیم انسان نو دومره عظیم انسان ته وګوره د هغه دومره شرف ته وګوره یو سړی به راولګي چې د قرآن تلاوت صحیح نشي کولی عقیده نه پیژني منهج نه پیژني هغه به هم رالګي د امام بخاري په کتاب باندې به اعتراضات کوي اوس که امام بخاري رحمه الله په بعضو اسانیدو باندې بعضو پخوانو علماو جرح کړې ده اگر که جرح کمزوري ده خو کړې ده نو هغه لوی لوی محدثینو لکه امام دارقطني او نور داسې یعنې د امام بخاري د لیول خلک دي او د هغوی هغه جرح هم د دغه نه ده لکه د خواهشاتو تابعداري نه ده خو هغوی داسې خبره کړې چې داسې کې دا سند بیا هم موږ ته داسې ښکاري چې سدوړه پېشتي بیا محدثینو د هغې جوابات کړي دي وروسته چې نه په دې کې د پلاني امام او عالم دا قول کمزوری دی او د امام بخاري دا مضبوط دی که سړی چې پخوانو جرح د پخوانو هغه داسې جرح خو نه وي
چا د خواهشاتو تابعداري وه. که چېرته یو عالم نیم کړي دی، یو خو هغه د امام بخاري د درجې او د هغه د لیول سړی د هغه سره ډګر وایي په علم کې، او دویم دا چې هغه تقوادار د الله نه یریدونکي خلک هغوی څه خواهشاتو لپاره نه ولیږي. نو د امام بخاري رحمه الله دا کتاب چې سړی وی او مړیږي پې نه، د افسوس خبره دا ده زه عوام نه یم، عوام خو پرې د عوام ډېر لري، ډېر مولیان او علما، درته حقیقت ویم ډېر مولیان او علما داسې شتي چې د امام بخاري رحمه الله دا کتاب که چېرته د شاګردۍ په ورځو کې ویلی به یې د هغې نه بعد ولله څوک نه دی ورواړی، او صرف یې رالي که چېرته یو درس دې کوي یا یو دلیل ګوري بل دغې دپاره رالي، نور د امام بخاري کتاب پروت دی دوړه بې له پاسه پرته. دا کتاب ځان سره کېدی سره د ترجمې سره د شرحې سره د علماو د درسونو، او ځان له یو جدول یو ټایم ټیبل جوړ کړه چې ته به دې نه هفته کې 2 حدیثه وی یا هفته کې به 4 مخه وی. د اشنا کتاب دی، دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې را جمع شوي. نو دې کتاب ته موږ ډېر زیات په شوق کې یو چې کله به دې درس راځي کله به دې خبره راځي، او که څوک پې غوسه کېږي نو د خپل سر دې دیوال له راواچي چې غوسه یې ختمه شي. امام بخاري رحمه الله زمونږ د سر تاج دی او زمونږ د زړه سر دی، او مونږ خو الله نه همیشه د دعاګانې غواړو چې الله زمونږ ملاقات ورسره په جنت الفردوس کې وکړي.